د بلخ ولایت د مرستیال والي په مشرۍ د راستنېدونکو افغان کډوالو لپاره د مرستو برابرولو په موخه یو مشورتي غونډه ترسره شوه. د غونډې په پیل کې مرستیال والي د تیر کال د بیرته راستنو شوو کډوالو د ستونزو د حل لپاره د ټاکل شوې کمیټې له فعالیتونو ستاینه وکړه. ویل چې اړوند کمیټه باید پوره چمتووالی ولري او هڅه دې وکړي څو له راستنېدونکو سره غوره چلند وکړي. نوموړي ټینګار وکړ چې دا پروسه د سیمهییزو چارواکو همغږي او هررخیزه همکاري څرګندوي ترڅو دوی ته نه یوازې د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستې چمتو کړي بلکې کاري فرصتونه هم ورته برابر کړي. د نوموړي په وینا سږکال باید د سیمهییزو ادارو او همکارو بنسټونو په همکارۍ نه ستړي کیدونکې هڅې وشي ترڅو راستنېدونکي افغان کډوال په خپل هیواد کې په ډاډمنه فضا کې ژوند وکړي. له بلې خوا د اړوندې کمیټې چارواکو د همکارۍ لپاره خپل بشپړ چمتووالی څرګند کړ او ډاډ یې ورکړ چې د تیر کال تجربې او غوره همغږۍ څخه په ګټې اخیستنې به هڅه وکړي څو راستنېدونکي افغان کډوال له کومې ستونزې سره مخ نه شي او په خپل هیواد کې خوندي چاپیریال ورته برابر شي. باید وویل شي چې په دې کمیټه کې د بیلابیلو څانګو لکه د کډوالو او راستنېدونکو چارو ریاست، اقتصاد ریاست، د بلخ د علماو شورا، اطلاعات او کلتور، امنیه قومنداني، د استخباراتو ریاست، د حج او اوقافو ریاست، ښاروالۍ، پوهنې ریاست، عامې روغتیا ریاست، پیښو ته د چمتووالي ریاست، صنعت او سوداګري، د کلیو د بیارغونې او پراختیا ریاست، د 209 الفتح قل اردو، د کار او ټولنیزو چارو او د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي ریاستونو استازي شتون لري چې دوی به د بلخ ولایت د کډوالو چارو ریاست سره په همغږۍ د راستنېدونکو وضعیت له نږدې وڅاري څو د دوی ستونزې په هررخیزه توګه حل شي.